السلام علیکم ملګرو، په خیر حال یې ملګرو. نن په یو نوي ویډیو سره په دغه ویډیو کې مې درته یو ایرډراپ راوړلی، په هغې کې د کار کولو طریقه به درته په دې ویډیو کې ښیمه. نو ملګرو راټول اول خو به تاسو ته د دې لینک به تاسو ته زموږ په ټلیګرام چینل کې هم میلاو شي، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به درته هم میلاو شي، او زموږ د ټلیګرام چینل لینک به هم تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو هغه ضرور جوین کړئ، ځکه موږ ټول هر څه خپل په ټلیګرام کې شیر کوو. ملګرو کله چې تاسو په لینک کلیک کړئ، دې څپه راځي، دلته کې به کنیکټ ټو کلایم یور ریوارډ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به کانټینیو وید ګوګل په دې به کلیک کړئ. دلته به ورته خپل یو جیمیل به ورته سلیکټ کړئ. کله مې سلیکټ کړو لاندې به بیا په کانټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په کانټینیو کلیک کړئ، دلته کې ستاسو اکاونټ اوس کولاو شو. د دې نه وروسته به تاسو راشئ او بره درې ټکي چې ښکاري په دې به کلیک وکړئ، او کته به راشئ ایډ ټو هوم سکرین په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ستاسو سره او کریټ شارټکټ په دې باندې به کلیک کړئ، دا ستاسو سکرین ته لاړ شي. ملګرو دلته لږ ښکته راشئ، بیا ښکته چې راغلئ دلته کې به راشئ کلایم ریوارډ باکسز په دې باندې لاندې هلته کانټینیو چې لیکلي په دې به کلیک واخلئ. دلته کې ملګرو تاسو ته 3 ټاسکونه راکوي، دا به موږ دلته کې پوره کوو. دلته کې په یوني باندې زه کلیک اخلم، دا به موږ خپل د ټویټر اکاونټ سره کنیکټ کوو. دا کیپچا څه به دلته کې دا وګورو. دلته کې ملګرو دلته کې زموږ اکاونټ ساین ان، دلته موږ خپل د ټویټر اکاونټ ساین ان باندې کلیک کوو، دلته لاګ ان کوم، بیا به دلته کې موږ کنیکټ کوو. ملګرو کله مې چې لاګ ان کوو، دلته کې اترایز اپ باندې دلته کې کلیک اخلم. ملګرو دغه شانتې به دا درې واړه اکاونټونه موږ ایډ کړو. د ټلیګرام صرف یو چینل جوین کول دي. ډسکارډ باندې که ستاسو ډسکارډ اکاونټ وي هغه ډایرکټ لاګ ان کوئ، که ډسکارډ اکاونټ نه وي نو دلته په رجسټر باندې کلیک واخلئ او دلته خپل نوی اکاونټ جوړ کړئ، او دغه شانتې اترایز اپ په دغه شانتې به کلیک واخلئ، ستاسو ډسکارډ به ورسره هم کنیکټ شي. نو ملګرو زه ورسره دا دوه نور اکاونټونه ایډ کوم او بیا د ویډیو طرف ته راځو. ملګرو دلته ورسره زموږ ډسکارډ هم کنیکټ شو. دلته کې به اوس موږ په ټلیګرام باندې کلیک واخلو، او په ټلیګرام کې به صرف هلته یو چینل دی هغه به جوین کړو. د چینل جوین کولو نه وروسته زموږ ټلیګرام هم کنیکټ شو. بس ملګرو کته راځو، کله چې ملګرو راشو دلته کې چیکن ډے ټوډے دې باندې به کلیک کړو. زموږ دا ورځې چیکن وشو، دا به تاسو هره ورځ کوئ په دې کې. بیا راځو ملګرو سوشل ټاسک په دې باندې کلیک کړو، پوسټ باندې کلیک اخلو. دلته کې به موږ ټویټر ته وړي، هلته کې به موږ یو پوسټ وکړو. پوسټ به تاسو په داسې طریقه وکړئ چې دلته کې به وکړي دا منشن کړئ، دا نیټورک چې کوم دی دا ایرډراپ چې کوم دی دا به وکړي دلته کې منشن کړئ. نو زه به دلته کې دا منشن کوم. کله چې منشن کوم ملګرو به یې پوسټ باندې کلیک کړم، واپس راځم او دلته ویریفای باندې دلته کې کلیک اخلم. ملګرو دا زموږ پوسټ ټاسک زموږ پوره شو. بس ملګرو دلته کې تاسو 5 پرنټ دلته کې سیو اینوایټ کولی شئ، سیو نه شئ. دا تاسو د دې ځای نه خپل ریفرل لینک کاپي کولی شئ. ملګرو د دې نه ښکته اوس راځو، ښکته چې راشئ ملګرو چیکن ډے دا به بیا دلته کې ښکته وکړئ. دلته کې ملګرو بیا به یو پوسټ وکړئ. ملګرو نو زموږ دغه ټاسک هم پوره شو، ټول ټاسکونه زموږ پوره شو. دغه شانتې به تاسو هم ټول ټاسکونه پوره کړئ. ملګرو که ویډیو مې خوښه شوې یو لایک ورکړئ او یو ښایسته کمنټ هم وکړئ، او زموږ د ټلیګرام چینل سره جوین کړئ. زموږ د ټلیګرام چینل لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. د الله په امان.